په ډېر وحشت او په ظلم باندې وژلې ده چې حلاله کړې ده. خپل 3 واړه بچیان په شهادت رسولي وه، وژلې وه. وقت دوا رو ننداخته بودم در نوشابه. این بچه رو بالا بالا کردن، ایره قاتل ساختن به ما. چند وقت پیر شد دیگه مرا گفت طلاق ما بده. با زکیه گفتم که زکیه اولا که تو خرج تمام میدادم، تو باید 2 سال در بالای سر اولادایت میبدی، اولادایت تربیه میکردی. به دل پاک قدش نامزادی کردیم. د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست هغه قاتل نیولی دی چې خپله میرمن او 3 ماشومان یې په ایران کې په قتل رسولي وه او بیا کابل ته تښتېدلی و. نیول شوی کس وایي د وژل شوي میرمنې سره یې کوزده کړې وه او 3 وژل شوي ماشومان د وژل شوي میرمنې د بل خاوند څخه وه. نیول شوی کس مني چې میرمن یې په ایران کې په خپل کور کې په چاقوګانو ووهله او ووژلی او 3 ماشومانو ته یې د نشې ګولۍ ورکړې او وروسته یې زنده‌ای کړل. دوا رو که آوردم بازم من رفتم خانم حرف زدم. من گفتم وقت دوا رو ننداخته بودم در نوشابه دیگه. من گفتم که می گپای دروغ است، پشت می گپ نگرد، زندگی خودمانم خراب نکن دیگه. او گفت که رقم میشه دیگه، گپا راست است و چیست دیگه. باز دیگه بعد او دیگه من دوا رو انداختم در نوشابه. بازم من رفتم پیشش دیگه، گفتم که از همین گپ صرف نظر که دیدم که نکرد دیگه. بعد من رفتم چاقو را از انواری گرفتم دیگه. اول خودش به قتل رساندم، بعد رفتم به جان بچه هم دیگه. بچه ها رو خفه کردم. نیول شوی کس وایي له 6 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کاوه چې ځکه نومې ښځې سره یې کوزده وکړه. دی بیا ټوله پړه د ښځې په پخواني خاوند وراچوي. تقریبا 6 سال شد در ایران هستم دیگه. کارم هم کار موبل است، فرنیچر دیگه. بعد از چی دیگه من نامزاد شدم دیگه. بعد از نامزادی این خانم شوهر داشت دیگه، طلاقش گرفته بود. بعد از دیگه من وقت خواستگاری و چی روان کردم دیگه، شوهرش تهدید میکرد دیگه، هم مرا تهدید میکرد هم خانم ما تهدید میکرد دیگه. یک بیادرش ناصیر اصولم تهدید میکرد که میکشونتان این رقم دیگه. من کدام مشکلی هم نداشتم قدشان دیگه. به دل پاک قدش نامزادی کردیم دیگه. بالاخره یک چند وقت پیر شد دیگه مرا گفت طلاق ما بده. من گفتم طلاق به خاطر چی بدم؟ گفت این رقم قضیه و گپاست دیگه. و شوهرش بعضی گپای مزخرف و نامشروع میزد دیگه. بالاخره دیگه یک سوی تفاهم از دستم سر زد دیگه. د ځکه نومې ښځې پخوانی خاوند وایي خپل خپلوانو یې د دوی ترمنځ ستونزې جوړې کړې او ښځه مجبوره شوه چې طلاق ورڅخه واخلي او د ستونزو پیل له همدې ځایه و. بعضی زنهای یا خویش قوم یا بیگانه این البته میگفتن که شوهرت پیر است یا پیر گرفته. مناسبات جنگ جنجال شروع شد و بعد از این خویش قومی از 10-15 نفر هم یا که خواهرش بود و برادرش بود و یزنیش بود و زن کاکاو باشه کاکاوش اونجا بودن، یا آمدن گفتن که شما باید از هم جدا شوید. من اول از موقعیت فرار کردم دیگه جای رفتم که این کار نشود، چون که ما 3 اولاد خرد داریم یا به پدر مادر به نوازش ضرورت دارن. دیدم که یا بسیار زیاد شلل اصرار کردن، دوباره آمدیم گفتن شما باید. من نوشته کردم جانب عادل شاه فرزند مطرب شاه نظر و تقاضا و اصرار زکیه خانم ما از هم برای فعلا ما از هم جدا شدیم و کدام رابطه باید هم نداریم. اینجا آمدن همه کسایی که در اونجا خیش قومی بود، از ما خیش قومی هیچ کسی نبود. گفتن که تو برای اولادای تو چی میدی؟ من یک $5000 در افغانستان به طور مضاربت به پدر زکیه داده بودم و ظرف و فرشی که در افغانستان داشته و فعلا پیشی پدر زکیه بودن.
من گفتم $5000 همراه این فرش ظرف مالی تو باشن، این خانه که من زندگی میکنم با ظرف فرش، یا مالی من باشن که من یک چند مدت را زندگی کنم. از این $5000 پدرش $3000 روان کرد که این کفایت گرفتن حولی را نکرد خانه گیره بره. باز 15 میلیون من برش چیز دادم، پول دادم و یک گوشی هم خریدم که همراه اولادایم تماس بگیرم، برای گوشی خریدم و بعد یک هفته یا کمتر یا 15 روز در خانه زندگی کردم. دوباره می اجناس هم دادم به اولادایم و من رفتم نگهبان شستم. هفته یک بار می رفتم اکمالات اولادایم می کردم. گفتم هر وقتی که شوهر خدا ترا خوشبخت بسازه، هر وقت شوهر کردیم اولادایم میبرم از پیش تو. د ښځې مخکنی خاوند دا نه مني چې دی دې له نصرالله نومي کس سره کومه رابطه درلوده. ما با نصرالله هیچ تماسی نداشتیم. با زکیه گفتم که زکیه اولا که تو خرج تمام میدادم، تو باید 2 سال در بالای سر اولادایت میبدی، اولادایت تربیه میکردی و یا میشد که دوباره ما و تو با هم به خاطر اولادایمون با هم میشدیم. اینی که پاره با نصرالله ما هیچ تماسی نگرفتیم، هیچ نوع تماسی نگرفتیم. اینه من نمیفهمم. اما تو خبر شدیم که اول یا ازدواج کردم، پس آن مخالفت های بینشان شده و شاید پدرش که باشه برو خط طلاق تا بگیر، همین گپا شده دیگه. خواسته دوباره خط طلاق شه بگیره، به قتل رسانده. زیورات پول و کارت بانکی داشت، کارت بانکی و بچه‌شون حتی از تلفن همراهشان هم تا افغانستان آمده و تلفن همراهشان هم استفاده میکرد. هغه زیاتوي چې د طلاق وروسته د ښځې ورونو او کورنۍ څخه غوښتي دي چې د زکي نومي ښځې کوزده یا واده د نصرالله نومي کس سره ونه کړي. بله گفتم جلوی همه عروسی رو شما بگیرید، چون سنی بچه خورده، زن بچه 20 ساله بچه بده، زن 30 ساله. ولی یه پا گفتیم که شما جلوی همه عروسی رو بگیرید، من منکر نیستم. د وژل شوي مېرمنې کورنۍ د حکومت څخه قاتل ته د سختې سزا غوښتنه کوي او د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي چې قاتل یې نیولی دی. من پدر زکی هستم، امی 3 نواسه مرا به قتل رسانده. دیگه از حکومت امارات اسلامی خواهشمندم هر چی سریعتر در این باره اقدام کنن، قاتلان را به ما تسلیم کنن. در این قاتلان خبر دارن که پدرش دست داره، برادرش دست داره، خواهرش دست داره، انگیش دست داره. این بچه را بالا کردن، این را قاتل ساختن به ما. یعنی او در بیغم در تهران شده، یعنی یک نفر رایی کردن در خانه ما، اولادای ما را به قتل رسانده. حکومت خواهشمندم که هر چی سریعتر به چنگ قانون بسپاره، قانون درباره از تعظیم قاطع بگیره، این قاتلین را به جزای اعمالش برسانه که در آینده به دیگر رو پنج شوه. باید که در منظر عامی چمن دار کشیده شود که کلی دیگرها ببینه، پند دیگرها شود. این نمیشه که در زیر لیاف یک آدم شما مخفیانه بکشین و به قتل برسانید و بگوین که والا ما او را قتل کردیم. این نه، ما این را قبول نداریم. همین فامیل از این مکمل در این دست داره. سارا جان، میلا جان، سایل جان یا خواهرزاده هایم است که به دست نصرالله نام ولدی عبدالناصر در ایران به قتل رسیده. دیگه تشکری میکنیم از بخش جرایم جنایی سازمان یافته دیگه وزارت داخله. تشکری داریم که یارا گرفتاری کرده و پنجه قانون سپارده. دیگه از امارات اسلامی تشکری میکنیم که یارا خود نمونده جای برای یارا گرفته قاتلین ما را. دیگه از امارات اسلامی میخوایم که به زودترین فرصت باید مجازات شود. دیگه میخوایم که اعدام شود. دیگه خانه فامیل ما، دوست رفیق خویش اقارب ما اینمی است که باید به زودترین فرصت دیگه چه شود، اعدام شود. ما از امارات اسلامی میخوایم که اعدام شود. هر چیز زودتر علنی که برای که دیگه پن به کل مملکت شود که دیگه همچون دیگه جرم مرتکب نشن. د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي د وژل شوي مېرمنې د کورنۍ د غړو له عریضې وروسته نوموړی قاتل په کابل کې نیولی دی. څه موده مخکې په ایران کې د یو قتل ترسره شوی و چې یو فامیلي خشونت و.
کس راولاړ شوی خپل زنانه، خپله ښځه او همدا رقم خپل 3 واړه بچیان په شهادت رسولي وه، وژلې وه. خپله ښځه په ډېر وحشت او په ظلم باندې وژلې ده چې حلاله کړې ده، او 3 ماشومان چې هغه تقریبا یو د 10 کالو دی، یو بل د 9 کالو دی، بل د 7 کالو دی. دا ماشومان هم وژلې وه. خو بیا د ایران پولیسو امنیتي ځواکو کوشش هله ځله کړې ده، خو دا کس نه و نیوله سوی. نو زموږ تر څار لاندې و، کله چې افغانستان ته راوړي بیا زموږ تر تعقیب لاندې و، ان چې کابل ته رارسېږي موږ دا کس ونیوی او اوس تر ابتدایي تحقیقاتو لاندې دی. وروسته به انشاءالله قضایي ارګان ته وسپارل شي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست زیاتوي نیول شوی کس په خپل جرم اعتراف کړی چې میرمن او ماشومان په ایران کې وژلي دي. هو بالکل هغه کس د کوم زنانه چې وه د هغې کورنۍ امنیه قمندانۍ تحقیقات جنایي ریاست ته کابل ته عرض شوي دي او د هغې د عرض په اساس باندې موږ په دې کس باندې کار وکړو، یو پلان مو جوړ کړ، د هغه په اساس باندې ونیول شو. همداراز څه موده وړاندې د کابل ښار د 15مې حوزې پولیسو هم هغه کس نیولی چې د کابل د قصبې د مخدره موادو په کوڅه کې یو کس په قتل رسولی و.